د برکت میاشت راله صحابه د برکت میاشت راله دی کینی په لنډو کې به څوک لنډي کوي زر خو به یې وینئ د اختر ورځ یوم الجائزه ده په تمه به یې د دقې تراو اجر به د الله نه غواړئ ښه دا په 20 منټه کې چې م کړي دي او دا په 25 منټ کې چې م کړي دي او دا په نیمه ګنټه کې چې م کړي دي د دقې تراو اجر به د اختر په ورځ د الله نه وغواړئ څه خو وامه نو قاسم نانوتي رحمت الله علیه مشوره دی رمضان میاشت راله تراو کې به څه چل کوو سفر کې دي حافظ نشتا وی اون ختمه د ورځې به مې یوه سپاره یادوله حفظ مې نه و کړی د ورځې به مې یوه یادوله او د شپې به مې په تراو کې اوروله 13 ورځو کې مې قرآن یاد کو مې په تراو کې واورو قرآن سره یې داسې مینه وه داسې ځوامه چې خلک کېناستې او مشوره م کولې خو داسې خلک په کم ځای ګورو چې مشوره وکړي چې مولي صاحب کېنئ مشوره کو دا ټوله میاشت اوږدې تراوی کو دا لنډې تراوی تی بالکل ختمو ګورې ښه دا لنډې نه کوو مړه قاري صاحب ته به ووایو چې موږ له پاو باندې یوه سپاره وایه او موږ به درپسې ښکلي په شوق ولاړ یو لکه د حرمینو ته پاو باندې یوه سپاره وایه هره ورځ به اوږدې تراوی او په قلاره به یې کوو او قاري صاحبو چې اتیشتمه او نخیشتمه روجه شي نو د اتیشتمه اوویشتمه روجه شي نو د قرآن کریم ختم به وکړو نو ټول رمضان بم په اوږدو تراو کې تیر شي زم چې دا مشوره سړي کوله چې سړي دا مشوره کوله چې قرآن به موږ څه کال داسې ورو نو ای په 15 ورځو کې ختم کوئ ولې څه کار مې دی بیا فارغ نه یم چې دا ختم ضرور شي الله اکبر چې ته په روجه کې قرآن ته نه فارغ کنا ته نه فارغ د سره مه ودرېږه قرآن ته د سره مه ودرېږه په کال کې یوه میاشت رالاله ټول کال د قرآن ویلی نه دی ویلی او میاشت کې استاد وی او ته پسې شاته ودرېدی نه شي ختم زر کو بیا مې څه کارونه دي زمبه چرته به ځې چرته روانې و یوه سپاره راله وایه ښکلې په قلاره یې وایه چې مونږ ښکلی یو ټکې اورو دا زړه په دې قرآن یو خیر دی ستړي دي شو او دا ستړي ګرګې چې ښه ستړي شو د اختر په ورځ به لاړ شو او الله ته به په عیدګاه کې ودرېږو او د دې ستړو وجودونو بدلې به الله د اختر په ورځ راکړي قرآن سره مینه لرئ دا مونږ په څه حال یو دا مونږ په څه روان یو دا تراوی دی دا مونږ چې کوو دا تراوی دی تاسو په خپله سوچ وکئ چې سړی سرتور سر ودرېږي او مټې وخلي او لنډې تراوی نه پکې سبحانه وي نه پکې سبحان ربی الاعلی وي نه پکې اللهم ربنا وي ته به د دې تراو بدله د الله نه غواړې د اختر په ورځ